د میرمنو د حقوقو لپاره کارکونکي او سیاستمدار وایي په وروستیو کې وزیر اعظم عمران خان په بیلابیلو وختونو کې د ښځو د حقوقو، جامو او جنسي تیاریو په اړه چې کوم بیانونه ورکړي نو د خلکو احساسات یې راپارولي دي. دوی وایي د وزیر اعظم څوکۍ ډیره مهمه ده او باید د ښځو او پښتنو په اړه داسې لانجمن بیانونه مخې ته رانشي ولې چې دې سره په ټولنه بد اغیز غورځېږي. دلته هم د ښځو حوالې سره چې کوم خبرې کړي دي نو کلیرلی دا ویلي دي چې ښځو سره چې زیاتې کیږي نو د هغه ذمہوار دي. لکه چې کوم کس سره زیاتې کیږي نو هغه ذمہواری د زیاتې او چې څوک زیاتې کوي نو هغه لپاره جواز پیدا کولو کوشش کوي. کله د جامون دا خو داسې خبره ده چې څه خو هم په دې باندې خو د سړو له هم احتجاج کول پکار دي چې د بار دا خبره کوي چې بیا به څو شي چې ښځې جامې داسې اچوي نو سړي څه وکړي. په وروستیو کې وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ تنظیم OIC غونډې ته په خپل وینا کې ویلي چې بشري حقوقونه او د ښځو حقوقونه توپیر لري. د دې ترڅنګ نوموړي دا هم ویلي چې په ځینې پښتنو سیمو کې د کلتور او حساسیت د لاسه پښتانه خپل لوړو باندې تعلیم نه کوي او په حق کې نه دي. پښتانو خلاف چې د څه خبرې کړي دي چې پښتانه دهشتګرد دي او دا د پښتنو سوچ دی. تاسو ماته وایي زه خو کلو باندې ګرځېدلم دلته ټول ځایونو کې ما خو چېرته ونه کتل چې مور پلار وایي چې موږ دا جنکۍ سکول ته نه لیږو. افغانستان کې تاسو وګورئ چې طالبان چې راغلي دي نو په میدان باندې ماشومان جنکۍ او ښځې احتجاج کوي اړم دی چې موږ حق دی، تعلیم زموږ حق دی او موږ تعلیم غواړو. دی چې کوم دی نو دی پته نشته خو په دې هم خبر نه دی وایي چې پښتانه هم دا دهشتګرد دي. په وروستیو کې د وزیر اعظم عمران خان له اړخه د ښځو د پردې او جنسي تیاریو، د پښتنو کلتور او د ښځو د حقوقو په اړه ورکړی شوو بیانونو باندې سختې نیوکې شوې وي او ترې غوښتل شوي وو چې په داسې بیانونو ورکولو د ولس نه بخښنه وغواړي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.